په دې اړه نور خبرو لپاره دغه شیبه له لندن خپلواک خبریال سامي یوسفزی استودیو ته وصل. یوسفزی صاحب ډېر ښه راغلاست او مننه ستاسې له وخت نه. د لیسته خو غبرګونونه بېلابېل دي. ځینې وایي چې بیا کتنه دې پرې وشي، ځینې وایي چې همه شموله دی، ځینې وایي چې د ځینو کسانو په ظرفیت او وړتیا شک لري. ستاسې نظر څه دی؟ آیا داسې یو تللی لیست دی چې طالبان سره سمه مذاکره وکړي؟ زما په خیال لیست خو حمل شموله ده، یعنی د هر ګروپ او د هر تنظیم او حتی د اشخاصو نمایندگان پکې شته دي، او خو البته د اشخاصو د ظرفیت په اړه باندې د دوی د سیاسي فکر او تجربې په بنیاد باندې ویلی شو چې یو قوي ټیم نه دی. البته همه شموله ټیم دی. باید په دې ټیم کې داسې کسان وای چې هغه یعنې ډېر مشران وای. په تاسو په ټولنه کې داسې کسان شته ده چې هغه یعنې که په دغه هیات کې وای، هغوی به داسې یو حیثیت لرلو لکه د مشر مرکچي چې دواړو طرفونو ته به یې هم د طالبانو ته ډېر احترام لرلو، هم به یې افغانانو ته احترام لرلو، هم به ټولو طرفونو دا فکر کولو چې د یو محترم شخصیت ته یا څه چې کوي هغه د خپل ځان په ګټه نه کوي یا د خپل ژوند په ګټه نه کوي، د ټول ملت سوله او خیر غواړي. مثلا داسې کسان لکه استاد سیاف او خلیلزاد کرزی صاحب، زاخیلوال، پیر حامد گیلانی یا نور داسې سپین ږیري اشخاص زموږ طرف د ټولنې جوړښت داسې ده چې کله دلته جرګه کېږي نو خپل احترام له امله خپل نفوذ استعمالوي. د نړیوالو غوښتنه به تل یوه وه، یا دلته په کور دننه د سیاستوالو د احزابو چې همه شموله دي وي. نو تاسو ویل چې همه شموله خو دی، خو دا ټکي دا قید نه لګېده ورسره مخکې نه، هم د امریکا لخوا هم د نور طرفونو لخوا چې داسې د خبرې خلک دې وي، داسې لکه تاسو چې کوم معیار ورته وایه دغسې مشران خلک وي یا په ظرفیت یې ډېر لوړ وي، دا قید نه لګېده. آیا فکر کوئ چې دې ته ولې توجه نه کېدله دغه طرفونو چې ټینګار یې کوو چې همه شموله هیات دې وي؟ ځکه امریکا پرون وویلې چې دغه هیات چې دوی ټاکلی ده، موږ د دې نه خوشحاله یو. مشکل دا ده چې افغان حکومت غواړي چې داسې یو هیات وي چې هغه داسې پرېکړې ونه کړي چې یعنې د ډاکټر صاحب اشرف غني په موقف باندې یا د هغه په صدارت باندې یو معامله وکړي یا یو داسې درېیمه پرېکړه وکړي چې هغه د دوی دپاره د دوی موقف پکې خراب شي یا داسې پرېکړې وکړي چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ نه وي. نو له دې امله دوی کوشش کوي حکومت چې داسې یو هیات راولېږي چې ډېر داسې قوي هیات نه وي، او اوس چې کوم هیات راځي دوی به مجبور وي چې چونکې دوی خپله مشران نه دي دغه هیات کې، نو دوی به هره لحظه د خپلو مشرانو سره یا د خپلو ګوندونو سره باید مشورې وکړي. په بهرحال حکومت کوشش وکړو چې هغه څه چې وعده یې کړې وه چې هیات به اعلانوي هغه یې اعلان کړلو. اوس د دې انتظار ده چې طالبان څه وخت هیات اعلانوي. خو زموږ معلومات دا دي چې طالبان وایي چې تر څو پورې 15,000 بندیان د طالبانو له زندانه خلاص نه شي، هغوی پورې دوی هیات ممکن اعلان نه کړي. او طالبان اوس هم په دې تاکید کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل نه وړاندې د 15,000 بندیانو خلاصول یو اساسي شرط ده. صحیح، حد اقل یو ګام و هغه چې تاسو ویل چې د افغانستان حکومت بالاخره یو عملي ګام پورته کړو چې دغه د هیات خو اعلان کړ. د طالبانو رسمي غبرګون خو لا تر اوسه نه لیدل کېږي چې څه نظر لري یا مشخص کوم کسان هغوی کینوي یا معرفي کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي سره کیني. خو تاسې د قطر دفتر غړو سره بیا مرکې کړي، بیا مو لیدلي دي، او ښایي کیدای شي ډېر کسان له همغې نه وي، د همدغه د قطر دفتر نه همغه کسان د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي سره کینی. داسې که مقایسه یې کوي داسې یو سمه تله ده؟ زما په خیال په یو لحاظ باندې خو چې وګورو دا کوم هیات چې د افغانستان له طرفه راځي، ظاهره خبره ده د مختلفو ګوندونو مختلفو سیاسي جهتونو یو مختلف النوع هیات ده. البته طالبانو سره مقایسه دا ده چې طالبانو یو واحد هیات به وي، یوه قومنده به وي، یوه مشوره. یعنې تاسو تشویش لرئ د هیات کې به نظر اختلاف بیا وي که عملا کینی مذاکراتو میسته؟
زما په خیال دا یو ډیره مغلقه پروژه ده دا دومره آسان مذاکرات نه دي څومره چې فکر کیږي ځکه چې اوس هم د بندیانو په مسله باندې سره د دې خو زما هدف د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ چې کوم هیات ځي آیا په دې باندې داسې ویره شته چې دوی په منځ کې به اختلاف وي لکه تاسو ویل د طالبانو خبره یوه ده حتما دا چې کله خبرو ته داخليږو بیا خو به د هر ګوند خپل شخصي نظریات وي په ځینو مسایلو کې به د هغوی نظر د نورو د هیات له غړو سره مساوي نه وي مثلا د دوستم هیات هغوی ډېر ډاډ لري چې چونکې طالبانو سره دوی ډېرې جګړې کړي دي ډېر طالبان د دوی په وخت کې وژل شوي دي هغوی غواړي چې خپل ځانونه مسؤول احساس کړي نو له دې امله کله چې بین افغاني خبرې شروع کېږي هغه ډېرې اوږدې خبرې دي هغه په ډېرو مسایلو یو بل سره اختلافات لري ډېر داسې مسایل دي چې هغه ممکن د دولت استازي په هغوی باندې نرم موقف ولري خو د حزب وحدت استازي یا د جماعت اسلامي استازي یا د دوستم استازي ورباندې سخت موقف ولري بالخصوص تر ټولو مهم اختلافي نظر به د مطبوعاتو ازادي د میرمنو حق خبرې دا هغه مسایل دي چې بحث ورباندې کېږي متاسفانه پرون چې کومه ویډیو د طالبانو د یو مشر املا فاضل اخوند خپره شوې ده هغه کې هغه په زغرده دا ویلي چې موږ به یو اسلامي امارت باندې معامله نه کوو نو چې کله هغه طرف ته داسې نظریات هم موجود وي او دې طرف ته هم سخت نظریات موجود وي نو په دغه نظریاتو د کموالي دپاره مهم اشخاصو ته ضرورت راتلم دې مسلې ته راتلم چې صحیح ده چې کسانو هغه ظرفیت وړتیا خو مهمه ده چې دوی چې سره میز ته کینی څه سره وایي او ډېر د اختلاف مسایل به څه وي فکر کوئ چې سخت پړاو به څه وي او اسان پړاو به څه وي د دواړو طرفونو تر ټولو سخت پړاو به دا وي چې طالبان د اسلامي حکومت خبره کوي او د اسلامي حکومت په تعریف باندې موږ د افغانانو اکثریت د طالبانو سره جوړجاړی نشي کولی طالبان چې کوم اسلامي امارت یا اسلامي حکومت تعریف کوي هغه دا ده چې هغه د دوی د پخواني حکومت یو کاپي به وي ځکه چې هغوی هم د پخواني حکومت نه زیات ډېر څه نه لري د اسلامي حکومت په شکل باندې چې یو نمونې دپاره موږ ته وړاندې کړي او دوی چې کومه نمونه وه هغه وه د دې نه علاوه د ښځو حقوق هغه ډېر مهم دي د هغوی د کار په اړه باندې یو د دواړو طرفونو ترمنځ نظرونو ډېر وسیع اختلافات دي د میډیا په اړه باندې د بشر د حقونو په اړه باندې د نظام د څرنګوالي په اړه باندې طالب سره کوم نظام غواړي یو موقت حکومت دپاره حاضرېږي وروسته انتخابات وکړي دغه هغه مسایل دي چې ډېر اوږده مسایل او سړي کوونکي مسایل او د افغانستان حکومت لخوا په اجنډا کې یو مهمه مسله ورباندې یادېږي فکر کوئ چې په دې باندې سالات څومره ګرانه ده چې طالبان یو سلا ته ورسېږي دوی سره متاسفانه طالبان ډېر سخت موقف لري هغوی یو طرف ته خپل 15 بندیان هم غواړي چې د حکومت دپاره ډېره یو ستره فیصله ده چې د حکومت موقف ورباندې خرابېږي د افغان ځواکونو مراد ورباندې ضعیف کېږي سره د دې چې اوس هم افغان حکومت په زغرده نه دي ویلي چې موږ دا ټول بندیان ورپرېږدو خو دوی غواړي چې دغه پروسه پیل کړي زما په خیال ورباند طالبان که دغه 15 کسان خلاص دي نو د اعتماد یو فضا رامنځته کېږي اوس هم ویلی شو چې د پخوا په نسبت باندې یو نسبي اوربند شته ده یو څو بریدونه وشولو تر څو د بین افغاني خبرو او د طالب بندیانو د خلاصون پروسه چټکه کړي خو په مجموع کې ویلی شو چې اوس هم د طالبانو ګڼ شمېر مشران بالخصوص نظامي مشران یې کوشش کوي چې ډېر زیات تشدد ونه شي تر څو دغه پروسه بیخي له خطر سره مخامخ نه کړي او دا ښه خبره ده چې طالبانو یو شمېر مشران دا احساس کوي چې پراخه تشدد یا بریدونه دغه ټوله پروسه له خطر سره مخامخ کولی شي خو زما په خیال طالبان اوس هم د یو طرف ته خبرې کوي بل طرف ته د جګړې دروازې هم
خلاصې ساتلي دي. هغوی دا فکر کوي که خبرې راکامه کېږي نو دوی به بیا بریدونه پیل کوي. وروستیو 10 ورځو کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ویډیو کنفرانس له لارې 2 وارې خبرې وشوې د امریکا او قطر او همداشان د سره صلیب نړیوالو کمیټې په منځګړیتوب باندې. داسې ویل کېږي چې د طالبانو یو پلاوی به د بندیانو مسلې د عملي کولو یا اجرایي کولو لپاره کابل ته راځي. آیا معلومات شته چې دا کسان کوم ځای نه راځي، په کومه سطحه کې راځي؟ داسې ویل کېږي چې شاوخوا 15 کسان به وي او څومره دا مسله داسې په حلېدو ده د بندیانو د پرېښودو مسله د دواړو طرفونو؟ البته بندیانو مسله ډېره مغلقه نه ده ځکه چې د بندیانو تعارف او د هغوی هغه نوم او ولد او هغه طالبان ډېر کار ورباندې کړی دی. هغوی دا لیستونه پخوا هم افغان حکومت سره د سولې وزارت سره شریک کړي دي او د سره صلیب او د امریکایانو او د قطریانو په مرسته باندې. زما په خیال دا هیات ویل کېږي چې 10 کسه به راځي، قضاوت شوي او 15 کسه نور هم د قطر نه راځي او دغه هیات کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي نشته. دا هغه کسان دي چې طالبانو یا د طالبانو یو کمیسیون ده د بندیانو د زندانیانو کمیسیون، زیاتره د هغو کمیسیون غړي دي. خو البته دا پخپله یو ستره خبره ده چې کابل ته راځي، د افغان حکومت مېلمانه به وي، که دوی په هر حالت کې راځي. او زما په خیال سره د دې چې طالبان وایي چې دوی به په سیاسي مسایلو خبرې نه کوي، پخپله د زندانیانو آزادول د سیاسي پروسې یو افتتاح ده او دا پخپله یو لومړنی مهم رابطه ده د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ. ډېره مننه ستاسې معلوماتونه خپلواک خبریال سمیع یوسفزی په لندن کې. او درنو لیدونکو اوس هم یوه دمه کوو، ترې وروسته د 11 بجو خبرونه.